محمود جان صاحب د ګورنمنت اوسه پورې څه کردار دی نو د سند ګورنمنت اوسه پورې ډېر ښه کردار ادا کړی دی. بلوچستان ګورنمنت چې کوم دی هغه کوارنټاین سایټ جوړ کړی دی، پکې د 14 ورځو نه مریضان پراته دي خو د تپوس څوک نشته. بیا د دې سره د پنجاب وزیر اعلی د هغه میډیکل ټیم زی بریفینګ ورکوي، هغه ته په اخر کې تپوس کوي چې یہ کورونا کیسے کاٹتا ہے، یعنی هغه ته دا علم نشته چې په کورونا او په ډینګي وایرس کې څه ډیفرنس دی. زمونږ وزیر اعظم صاحب وایي زه دا ټول هر څه از خود مینج کوم. څنګه مینج کوي؟ د ډیلی ویجرز د پاره د اوسه پورې د فند اعلان نه دی شوی. موږ دا وایو که د کورونا وایرس نه خلک مري او که نه مري، خو دا لوږې د لاسه به خامخا مړه شي. د یو کال ډیولپمنټل بجټ کني نو د شپږ میاشتو لري خامخا دي خلکو ته په کور باندې ملاو کړي شي. بل دا خبره چې زموږ صوبایي ګورنمنت اوسه پورې څه وکړل، زموږ صوبایي ګورنمنت وایي موږ منصوبه بندي کوو. منصوبه بندي د سره نشته ځکه چې ډاکټر وایي مال پروټیکټیو کټ راکړه چې زه کار وکړم. دا بالکل صحیح مطالبه ده. کته فوجي لا په مورچه کې ټوپک نه ورکړي نو هغه به ډس څنګه وکړي؟ ډاکټر له پروټیکټیو کټ ورکړه چې ځان بچ کړي، بیا نور خلک بچ کړي. بل دا خبره چې زموږ صوبایي ګورنمنت سایټس کوارنټاین سنټرز ډیکلیئر کړه، کوم چې ټول تعلیمي مراکز دي پاره کې ګورنمنت میډیکل کالج دی، پاره کې ولی خان یونیورسيټي ده، پاره کې یونیورسيټي کیمپس پیښور دی. ټول یونیورسيټي کیمپس پیښور ته کوارنټاین سایټ ډیکلیئر کړي. دا ته سم میسج ورکړي. نن کته دا د ډیکلیئر کړي سبب برډ فلو وایرس راغلی، خلک به چرګان راوړي یونیورسيټیانو ته. بل ورځ به ایبولا وایرس راغلی، خلک به ګډي بيزي راوړي یونیورسيټیانو ته. نو دا ټیک خبره نه ده. جی تاسو